بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 10 د نومبر کال 2015 چې د دوشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات سیمایزه د افغانستان نړیوال او همدارنګه ستاسو سیاسي پوښتنې او تبصرې دي او د پاکستان کې د مجاهدینو پر پوز باندې بریدونه دي. نن به دا د پاکستان کې د پوز باندې د بریدونه شروع کو. اولین خبر دا دی چې په بلوچستان کې د اردو په یو قطار باندې برید شوی دی. 60 تنه نه زیات وژلي او مړه کړي دي. د یو خبر په اساس باندې 60 تنه دي، د یو خبر په اساس باندې 30 دي، ځکه شپږ مړي او 19 زخمیان دي، او د یو خبر په اساس 2 مړي او 19 زخمیان دي. نو دا مختلف دي، خو دا دغه دی چې د شلو شاوخوا کې وژل شوي دي او افسران پکې شامل دي. همدارنګه د کراچۍ په ښار کې پر اردو باندې برید شوی دی او تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اردو کسان وژل شوي دي او د دې هغه کوم یو کاروان چې هغه په حساب ګډوډ شوی دی. همدارنګه مجاهدینو په بنو کې د بنو په مرکزی اردو مرکز باندې د حمله کړې ده چې کاملا دا مرکز له منځه وړی دی. د دې عسكر سمړه او څه زخمی شوي دي او د دې هغه خپل مرکز کې څه چې هغه ته غنیمت اخیستی دي او خپل مرکز له منځه وړی دی. دا د نن ورځې درې مهم خبرونه چې د بلوچستان، کراچۍ او د خیبر پښتونخوا د سیمې نه ستاسو حضور ته وړاندې شول. راځم اوس دې ته په نړیواله موضوعاتو کې د منځنۍ اسیا مشرانو د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او د ترکمنستان مشرانو په امریکا کې د ډونالد ټرمپ سره لیدلې دي. سیمایي خبرې شوې دي، د ترهګرۍ په مقابل کې خبرې شوې دي، د داعش مسله مطرح شوې ده، د مواد مخدرو مسله مطرح شوې ده او امریکا په دې کې علاقه خوده چې په دې سیمه کې د هغې اثر او رسوخ زیات شي او په دې دغه دی چې دلته د موجودیت زیات وسی. په دې ساحې باندې هم خبره شوې ده ترڅو د ترهګرۍ مخه ونیول شي. آیا تر کوم حده پورې دا امکان پذیر دی؟ دا ممکنه ده چې روسیه د سیوشي ته اجازه ورکړي یا دغه تک د 15 مشرانو د ملکونو امریکای ته د امریکای د سعودي د روسیې رضایت پکې شامل دی کنه دی؟ دا یو غټه مسله ده، ځکه دا د روسیې د اثر او رسوخ سیمه ده او دا ملکونه د روسیې په سازمان امنیت جمعي کې شامل غټ غړي دي. یعنی که چیرته امریکا دلته لاره پیدا کی او دلته خپل موجودیت ثابت کی، بیا خو د معنا دا ده چې د روسیې په بطن کې په وجود کې لاره پیدا کړه، ځکه د سازمان امنیت جمعي چې دی دا د روسیې د موجودیت مسله ده، دا د اقمار دی او د پښوخوا کې دي. نو دا په کوم اساس دا لیدنه شوې ده، ولې شوې ده؟ دا به نتایج وروسته راوځي، ځکه چې که چیرته د دې مملکتونه د روسیې د منافعو خلاف ځي نو بیا د منافع دلته محفوظ نه پاتې کیږي او دلته به دیته هم یو خطر متوجه کیږي. په دویمه نړیواله موضوع د شرق الاوسط ده، د غزې په سیمه کې چې امریکا هغه د امنیتي تړون په اساس چې په شرم الشیخ کې وشو، امریکا به دغه سرحداتو نه چې د غزې د مصر سره دي او د نورو ساحاتو سره دي د کنټرول به ترلاسه کوي او د دې ځینه به د مرور او دغه تیریدل را تیریدل د خوراکي موادو او د کسانو چې د اسرائیل په لاس کې دي او اسرائیل د لارې ټولې بندي کړي دي، بشري مرستې نه پریدي او په حساب د اوربن باوجود په دې خلکو باندې تر اوسه هغه بندیزونه لګېدلي چې دوی نشي کولی خپل د علاج تداوي لپاره یا فرضاً خپل د خوراکي مواد لپاره د لار نه لاړ شي راشي. اوس د امریکای راتګ سره به دومره وشي چې امریکا به دا کنټرول ونیسي، د اسرائیل اثر او رسوخ به کم شي د ساحه باندې او بیا به د عربانو شي کولی چې بشري مرستې ترلاسه کړي او دوی به مصر خواته د اوښتلو لپاره به دوی ته اسانتیا راشي. همدارنګه په زموږ تاسو په سیمه کې د ترکیې د ناستې د ناکامیدلو نه وروسته د افغانستان او د پاکستان سوله ونه شوله او هلته مذاکرات کامیاب نشول.
نو د دواړو طرف ته اوس لګیا دي تسلیحاتي دغه شروع شوی دی. افغانستان هم خپل آمادګیانې نیولې دي، خپل قوای سرحداتو ته رسولې ده، پاکستان هم رسولې ده چې په صورت امکان د حمله کې د دواړو طرف آماده اوسي. یو نوې شی چې د افغانستان د خوا نه خبرونه کې راځي هغه دا دی چې ویل کېږي افغانستان د 400 کیلومترو میزایل چې ټست کړی و، دا په مختلفو خبرونو کې راغلل چې ما په خپل هم تاسو ته دغه وکړه چې ممکنه ده دا هندوستان ورکړی یا فرضاً د روسیې یا د کوم ځای نه ترلاسه کړي، او یا دا دی چې د پخواني میزایلونه فعاله کړي، ځکه چې په افغانستان کې که سکاډ و د سکاډ دستګاهګانې نه وي د هغه لپاره داسې نفر نه و چې هغه اپریټ کړي یعنې فعاله یې کړي، ځکه چې د هغې لپاره ټرین شوي کسان پکار دي. خو دلته نوې خبره چې د خوشایند هم ده او ډېره ښه ده که واقعیت په یعنې انسان به الله ته شکر وباسي چې افغانستان دونه توانایي پیدا کړي. خو تجربه ور په دې ده چې افغانستان کې خو د دې دستګاهګانې او مراکز وجود نه لري. دا ادعا کېږي چې دا د افغانستان ساخت دی، په خپل وطن کې جوړ شوی دی او د دې نه زیات نور هم جوړ کړي دي د میزایلونو نه، او دا 400 کیلومتره واټن وهي او دا اسلام آباد پورې رسیدلی شي، یعنې اسلام آباد هدف کولی شي. د یقین او د باور مسله خو نه ده، مګر هم که چیرته وي د شکرانې او د نوافلو مسله خو ده چې الله ته سړی شکر وباسي چې دومره افغانستان کې توانېدلی اوسي او د کوم ځای کې کړي څنګه یې کړي دي او د کوم مملکت په مرسته یې کړي دي، که د هندوستان په مرسته شوي یا کوم ځای او د ده دا وسایل دفعتاً د کوم ځای نه برابر شول دستګاهګانې او ځکه دا تولید ډېره لویه پروسه لري، یو دا اسانه کار نه دی. خو بیا هم دغه ادعا په میډیا کې شوې ده، ما تاسو سره شریکه کړله، زما خپله پې یقین کامل لا نشته دی. نو که الله وکړي خو ډېره غټه خبر ده، ډېره لویه خبر ده چې 400 کیلومتر واټن اول میزایل د افغانستان ټسټېږي، نو بیا 800 کیلومتري او بیا 1000 کیلومتري بیا مشکل نه لري. دا چې یو ځل تاسو یو ماډل جوړ کړئ د هغې نه بیا نور ماډلونه جوړولی شي. په همدارنګې په نړیوالو خبرونو کې بل بحث دا روان دی چې احمد مسعود سفر کړی دی ایران ته، د ایراني مشرانو سره د افغانستان په قضیې په متعلق خبرې کړي دي، او همدارنګې بیرته د هغې ځای نه تللی دی ابوظبي ته او د دوبۍ ته تللی دی. هلته د پاکستاني جنرالانو سره هغه ناکام جنرال چې د طالبانو سره په ترکیه کې ولیدل او بیا وتښتېده، هغې سره یې لیدل کړي دي، شهاب اسلم سره. نو دا ویل کېږي چې سیمه دوباره غواړي چې په افغانستان کې د جنګ لمنې ته په حساب پوکی وکړي. نو زما دلته حیرانتیا ده چې پاکستان خو دا لوبه غواړي، ایران څنګه دا لوبه غواړي؟ ځکه د ایران په ضرر دی دا کار. ایران که په دې وخت کې دا کوي، ایران ته خو اسیم دامونه جوړ دي، هم پاکستان ورته آماده دی، هم آذربایجان او هم امریکې خپله قوا راوړي. نو زه فکر نه کوم چې دا خبر دومره ثقه‌ایي چې د افغانستان سره هم ځان ته شخړه جوړه کړي او ځان ته یو بله جبهه خلاصه کړي، ځکه چې خپله په خطرناک حالت کې قرار لري. زه فکر نه کوم چې دا خبر دقیق اوسي، که اوسي شاید که احمد ورته ورغلی وي د هغې به ملاتړ دوی نه کوي، ځکه دا د ایران لپاره د مرګ په صورت تمامیږي. ځکه چې که چېرته هغه دا اقدام دوی وکړي نو امارت اسلامي خو د په اسانه باندې بیا نو کولی شي چې د ایران د مخالف ساعت سره ودرېږي، ایران به بیا نور هم خرابېږي. زه فکر نه کوم چې ایران په دې وخت کې احمد مسعود ته لاس ورکړي یا د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره اقدام وکړي. همدارنګې ایران دا اظهار کړی دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ منځګړۍ ته حاضر دی او تر څو دغه ستونزه حل شي. نو قطر او ترکیې ته خو پاکستان افشا شو، نو که اوس ایران هم رامنځته شي او دغه پیشنهادات چې افغانستان کړي دي او پاکستان کړي دي، که ایران دا وګوري نو ایران به هم حیران شي چې پاکستان غوښتنې نامشروع دي او دا قابل قبول نه دي، د منلو وړ نه دي. نو د اساس باندې امکانات ډیر زیات شته چې دلته هم دا ناکام شو، ایران نشي کولی دا ورباندې یا دغه وکړي. لپاره دی چې پاکستان په منافقانه لوبه کې روان دی، څوک چې منافقت کوي هغه ته نشي کولی چې صداقت خواته راولي او حاضر کړي چې په دغې سره کینی او موضوع حل کړي. همدارنګه ایران په نړیوال سټیج د ملګرو ملتونو په سطح باندې د امریکا په خلاف د غراماتو لپاره حقوقي او نړیوالو قوانینو لاندې درخواستي ورکړې ده او دا مسله مطرح کړې ده چې امریکا د ایران باندې غیر د کوم معاجه او مستند او اسنادو بدون د کوم دلیل حمله کړې ده او د ایران د خلکو د وژلو او د ایران د خرابولو باعث ګرځېدلی دی.
او د دې لپاره ثبوتونه دا کړی دي چې خپل ډونالد ټرمپ خپل په څو بیانونو کې په افتخار سره ویلي چې دا زما ویاړ دی چې زه د اسرائیل سره په دې جنگ کې د ایران مقابل کې ومه او موږ ایران داسې وهلی دی موږ کامیابیګان ترلاسه کړي د ایران به حساب مراکز د منځه وړي دي یعنی د دې اقرار دی ټرمپ موجود دی اگر چې اوس تفسیر دا کیږي چې هغه یو سیاسي بیان دی او سیاسي بیان په حقوقي مسله کې ثبوت نشي ګرځیدلی مګر بیا هم د قضیه آماده کړې ده دا جنگ به حقوقي او سیاسي جنگ به په نړیوال سټیج باندې به مخ کیږي چې ایران د امریکا نه د جنگ تاوان غواړي او که کامیاب شي او که ناکام شي دا بیل خبر ده خو اقدام مثبت اقدام دی او دا ډیر ښه اقدام دی چې دی کړی دی عادي اقل امریکا یو قدم شاته ځي اگر چې د ایران د کامیابیدلو چانس پکې ډیر زیات نخکاری او کم دی راځم د تاسو پښتنو ته رامین وزرو یو سلو خوي د دې امکانات شته دی چې هغه څوک چې د افغانستان د نوم نه استفاده کوي اما بیا د افغانستان د په ضد باندې فعالیت کوي او د افغانستان د په حساب د تفرقي باعث ګرځيږي او د افغانستان په ضد باندې تبلیغات کوي د افغانستان د قومونو په ضد باندې تبلیغات کوي د ملي ګټو په ضد باندې او بل خصوص یو قوم د پښتنو په ضد باندې تبلیغات کوي د دې مقابل کې مونږ لاړ شو او د دې نه دغه د افغانستان کلمه وخلو او دی فرضاً افغانستان انټرنیشنل باید افغانستان استعمال نکي یا رزاق مامون صفحه سیاسی جمهوری پنج افغانستان مسئله البته افغانستان کلمه دو استعمال نکي دا رنګ دي نور ویل چې نور خلک هم دي د حقوقي لحاظ نه په نړیواله سطح باندې تاسو دا کلمات د دوی نه نشي اخیستلی که چیرته دوی تلویزیون لري او تبلیغات کوي په تبلیغاتو اجازه مخنیوي نشي کولای تر هغه پورې چې د نړیوالو قوانینو تخلف پکې نه شوی که فرضاً دا ثابت کړل شي چې د یو قوم په ضد باندې د څه بحث کړي چې د هغې د منځه وړلو یا د هغې د وهلو یا د هغې په ضد باندې داسې زهراګینه خبرې کړي په هغه صورت کې تاسو نړیوال قوانین استفاده کولی شئ ورته ویلی چې د تلویزیون د تبلیغات د یو قوم په مقابل کې یا د فرضاً د کورنۍ جنگ لپاره دغه کیږي په هغه صورت کې تاسو استفاده دي کولای شي مګر که عمومي سیاسي بحث کیږي او تبلیغي کې جارو بحث کې تبلیغات او دغه نه کار اخیستل کیږي په هغه صورت کې بیا تاسو د دینه د ټیټل د افغانستان او د نشي اخیستل او د مقابل کې ته قضیه هم نشي کولای ځکه د نړیوالو ازادۍ د خبرو یعنی فریډم اف سپیچ چې دی چې هغه د نړیوال حقوق بشر مسوده کې یو لویه ماده ده او بیا ځانته نور کنونسیونونه هم لري هغې په اساس باندې تاسو دا کار نشي کولای د هغې له بعدې نه د غلط استفاده کوي ځکه چې د کولی شي چې په سیاسي تبصرې په اقوامو باندې مو کې په تاریخي لحاظ مو کې په ژبه او په منطقې مو کې په هغه صورت کې پیدا کولی شي چې که چېرته بالکل واضح دوی راشي ووایي چې دا قوم د دې قوم په مقابل کې واچي او یا فرضاً داسې اقدامات وکړي چې هلته باعث د خلکو د وژنو او د تفرقې او د مشکلاتو وګرځي په هغه صورت کې امکانات شته خالد خان ارمان وایي چې اسلامي امارت نه پوښتنه وکړي چې د پاکستان د سترګو ازغی جنرال مبین را خلاص کړي او سوشل میډیا ته راولي ترڅو پاکستان خلاف کار وکړي بالکل دا یو مثبت نظر دی ښه نظر دی خالد خان ورور بالکل جنرال مبین یو دغه امارت اسلامي د صف دی او مجاهدینو او د عسکرونو او د دې لپاره ډیر سرخندنې کړې دي او د پاکستان د خوشحالۍ لپاره بندي شوی نن چې پاکستان په منګه برید کړي حمله کوي د خوش کېدل ډیر اړین دي او د دنه موږ تاسو د تبلیغاتو په حق لکه کافي کارت اخیستل شو او په دې باندې پاکستان شدیداً ازرده کیږي خفه کیږي د لپاره دښمن په خفه کیږي او دې کوم بل غټه ګنام نشته دی نو د خوش کېدلو کې کم ارج نشته دی صالح احمدزی ورور وای چې په نسل کشي کې خو اردوغان هم شریک دی یعنی که چې پرون منګه دغه تاسو خبر درک چې ترکیه د اسرائیل او نتنیاهو په مقابل کې د نسل کشي لپاره دغه د گرفتاری حکم صادر کړي نو دی وی چې په نسل کشي د عربو کې خو اردوغان هم شامل دی ټول اکمالات د اسرائیل او د ترکیه د لارې کېدل ترکیه هم د پاکستان غونډې د پنجابي حکومت په شان مسلمانان غولوي بالکل زه په دې کې هم نظر یم دوی سره
ترکیه دوګونی لوبه کړې ده. ترکیه هم د اسرائیل سره ډیره مرسته کړې ده. دغه په ګیس پټرول پایپ لاینونه د امدینه تیریږي د ذخیروي اسلحو تیاری د امریکا چې ترکیه ته راغلي د لارې نه مرسته شوې ده. نو بالکل ترکیه په هغه اساس وخت کې د عمله تړلې ده او دغه مقابل کې نه درېدل. په دې اساس باندې د دوګونی لوبه کړې ده او په دې قتل او قتال کې چې اسرائیل کړی دی بالکل اردوغان او د شامل دي. نو تاسو دا خبره دقیقه ده. خدا نړیوال سیاست دغه سي مردار سیاست دی چې کار به یو کوي او فرضاً بل به قیمت ادا کوي او کار به دواړه سره کوي، یو به انکار کوي یو به اقرار کوي. دا شی موجود دی. سید محمود ورور 15200 والا وایي چې هند خو به دوه مخې لوبه نه کوي لکه پاکستان. نو فکر نه کوم دا موضوع باندې ما سوزري ځواب ورکړی دی. دوستانو دا پوښتنه کړې وه او ما دا ځواب ورکړی دی چې نه، د دې امکان نشته دی ځکه چې دلته د هند ګټه ده، تاوان نه دی. هند غواړي چې د پاکستان په خلاف دلته یو قوي او بل حرکت وجود ولري چې د هغې سره، ځکه چې دغه نن هم چې زه تاسو دا خبر وایم پرون ورځ باندې یعنی د یکشنبې په ورځ د هند د پاکستان په سیمو باندې په کشمیر کې بیا حمله کړې وه. نو د هغې حملاتو لپاره د افغانستان سره اړیکو ته نهایت ضرورت لري. په خپل د ضرورت لپاره، خپل د ګټو لپاره تا سره دوه مخیزې لوبه نشي کولی. خپل په ضرر دی، دا د افغانستان په ضرر به دومره نه وي لکه د دوی په ضرر چې دی. نو په هغې صورت کې زه فکر نه کوم دوه مخیزې به دلته ګټه ده او د هغې ګټې لپاره تا سره به هر نوع همکاري به کوي او در سره به ودرېږي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی خالق پروردګار سپارم. وما علينا إلا البلاغ.